سلامونه، وخت مو په خیر. له افغانستان سره د ناټو د پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولی شي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر 40 سلنه بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې د سرتیرو د ویستلو بهیر په تیزۍ سره روان دی او ډیر ژر به بشپړ شي. افغانستان په تیرو 4 کلونو کې د هوایي دهلیزونو له لارې د 460 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. چارواکي وایي دا صادرات د 2800 هوایي پروازونو له لارې اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو ته شوي دي. سعودي د افغانانو لپاره د سکالرشیپونو او جذب شمیر زیاتوي. په ریاض کې د افغانستان سفارت ویلي چې له عرب چارواکو سره په دې برخه کې همکاریو په اړه خبرې اترې کړې دي. او محسن داوړ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره به اوږه په اوږه مخکې ځو. هغه زیاته کړې چې پی ټي ایم کې د بیلابیلو ګوندونو خلک شته او د دې لخوا تازه جوړ شوی ګوند او غړي به یې د غورځنګ فعالیتونه لا تقویه کړي.